السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشحاله او کامیاب لره. د مشکل د حل کولو، د حاجت د پوره کولو یو داسې مجرب عمل چې ډیر کم خلکو ته به دا معلوم وي. ډیر کم خلک به د دې په حقیقت باندې پوهیږي چې هر څومره سخت مشکل وي په دغه وظیفه سره حل کیږي. هر څومره ناممکن حاجت دی وي په دغه وظیفه سره پوره کیږي. محترمینو، له افطاري نه بعد له روزې متولو نه بعد یوه وظیفه درکیم چې هغه د سورة الاخلاص د سورة الفاتحې وظیفه ده. دا ډیر کم کسان د دې په حقیقت باندې خبر دي چې په دې کې څومره غټ طاقت او قدرت پروت ده او د دې څومره ذات فضائل دي او د دغه څخه به ډیر کم خلک خبر وي، ډیرو زیاتو ته به معلومات نه وي. محترمینو، ستاسو کم مشکل تر مشکل حاجت وي، یو داسې حاجت وي چې له ډیره وخته نه پوره کیږي او په داسې مشکل کې یاست چې هغه مشکل څخه وتلو لاره تاسو ته نه معلومیږي. خو زه نن دغه وظیفه له تاسو سره شریک کوم، انشاءالله ستاسو هغه حاجت به هم پوره کیږي. هغه سخت مشکل چې تاسو ته د وتلو لار نه معلومیږي، تاسو ته له هغه څخه د بچ کېدلو، له هغه څخه ځان د محفوظ کېدلو طریقه نه درځي. نن به انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره کله چې هم دا وظیفه وکړئ او الله تعالی جل جلاله حضور ته خپل حاجت پیش کړئ او خپل هغه مشکل الله تعالی ته په دې دعا کې یاد کړئ، انشاءالله فورا پر هغه ځای به ستاسو حاجت پوره کیږي. فورا پر هغه ځای به ستاسو د زړه هغه ارمان، هغه مقصد به پوره کیږي او هغه مشکل چې تاسو پکې راګیر یاست له هغه څخه د وتلو لار تاسو ته نه معلومیږي. له هغه څخه به د دې په برکت سره انشاءالله الله پاک جل جلاله تاسو ساتي. محترمینو، دغه وظیفه د ماښام له لمانځه نه بعد یعنې د روزې ماتېدلو نه بعد دغه وظیفه کیږي. دا ستاسو که هر څومره سخته پریشاني وي په زندگی کې، هغه پریشانی که تاسو ډیر پریشانه کړی یاست او تاسو یې ډیر په تکلیف کړی یاست او یو داسې سخت مشکل وي د هغه د حل کولو لپاره تاسو ته یوه داسې بهترینه وظیفه درښیم چې دغه وظیفه تاسو وکړئ، انشاءالله هغه خپل حاجت د الله تعالی په حضور کې پیش کړئ. الله پاک جل جلاله مهربانه ذات تر مور او پلار زیات مهربانه ده. لکه څنګه چې مور او پلار پر خپل زوی باندې تکلیف نه لوريږي، مور او پلار پر خپل زوی باندې مثلا داسې حالت نه لوريږي چې دی په پریشانی کې وي، دی په تکلیف کې وي، الله تعالی تر دې زیات مهربانه ده، تر دې زیات په زړه او چند زیات مهربانه ده. خپل بنده چې په عجز باندې الله تعالی ته خپل حاجت پیش کی، خپل مشکل پیش کی، الله تعالی حاجت ورپوره کوي. محترمینو، دا وظیفه ده د سورة الفاتحې چې سورة الفاتحې یو نوم سورة الشفاء ده چې شناخته نوم یې الحمدلله رب العالمین تر ولغدالین امین پوری. دغه سورت چې د قرآن کریم اولین سورت ده په 114 سورتو کې اول سورت د قرآن شریف دغه سورت ده. دوهم متصل سورة البقره په پسې ده چې الف لام میم ذلک الکتاب له دغه ځای څخه نیولې تر فانصرنا علی القوم الکافرین، دا ټول یو سورت ده، سورة البقره نوم ده. و تر دې مخکې چې کوم سورت ده سورة الفاتحه ده چې بل نوم یې سورة الشفاء ده. په دې کې ټول قرآن کریم رانغښتی ده، په دې کې ډیر زیات طاقت او قدرت پروت ده چې د کم حاجت لپاره یو انسان وای، بیا خاص کر د بیماری لپاره له بیماری څخه د شفا د لاسته راوړلو لپاره چې دغه صورت څوک وای، د دې صورت په برکت سره الله تعالی شفای کامله عاجله ورکوي. که هغه انسان ته تکلیف وي د بدن له لارې یا د دماغ له لارې، مثلا د پر بدن باندې داسې تب وي، ناجوړتیا وي، هر قسم ته بیماری وي، 3 واره د الحمدلله شریف ووایي پر ځان د جف کې یا پر هغه ځای باندې چې هغه درد وي یا پر اوبو باندې یو ګیلاس اوبه هغه د وچکې، انشاءالله د دې په برکت سره الله تعالی شفا ورکوي. دغه سورة الفاتحه او سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ګوري دا اکثره کسانی کل هو الله احد وای، کل هو الله، دا کل نه دا قل هو الله احد. د قرآن کریم داسې الفاظ دي، داسې آیاتونه دي چې یو توری دی غلط وای، معنا یې غلطه سو، منځ نه ور باندې صحیح کیږي، نو منځ نو صحیح تکلیف به هم وکړي،
ځان به هم ستړی کې لمونځ به هم صحیح نسی متل د وای اندستړی خدای ناراضه نو بستړی هم نو کوشش وکړه اولې په ښه طریقه باندې زده کړه بیا یې کوه چې دا قل ده کل نه ده قل هو الله احد احد نه ده دا ډېر کسان قل هو الله احد الله صمد لم یلد دا لم یلد نه د لم یلد یا زبر لري ګوري ښه سوچ ورته وکړئ اکثره کسان لم یلد وایي دا لم یلد نه ده یا زیر نه لري یا زبر لري لم یلد ده دغه سورة الاخلاص د دې نوم سورة الاخلاص ده قل هو الله شریف وسده په دې کې د الله تعالی وحدانیت بیان شوی ده په دې کې د الله پاک جل جلاله داسې نوم پروت سي الله الصمد ده الله تعالی بې نیازه ده داسې بې نیازه د الله پاک جل جلاله ستاب هم له خلکو څخه داسې بې نیازه کې د حجت په باب باندې هیڅ چاته ضرورت نه لري یوازې الله پاک جل جلاله ته به لري انسان په ژوندۍ کې باید دا یو دستور زکه چې کله هم مشکل حالت کې ګر کېدی په مشکلات او پریشانیو کې راتلی نو فورن د الله تعالی و طرف ته رجوع کوي الله پاک جل جلاله تر هر چا خو په دې کې مهربانه د ستر مشکل یې وباسي له پریشانیو څخه اخلاص کې حاجتونه ورپرک محترمین وظیفه در سره شریک کوم وخت منظم کوم کله چې هم روزه ماته کړی لغه نه بعد چې د ماښام منځ وکړي د ماښام د لمانځه نه بعد به یو وار درود شریف ووایاست بیا به لس واره سورة الفاتحه ووایاست بیا به لس واره سورة الاخلاص ووایاست سورة الفاتحه چې الحمدلله سورة الاخلاص چې قل هو الله ده دا بل لس واره وایاست په پای کې بیا یو وار درود شریف ووایاست لغه نه بعد خپل حاجت الله تعالی په حضور کې پیش کړي الله تعالی مهربان تاسو حاجت به در پوره کړي که په یو ورځ نو سپر داسې متصل کوي ان شاء الله یو ورځ خدا سره راځي ضرور به راځي خامخا به راځي تاسو حاجت په پوره کېږي تاسو دعا به قبلېږي تاسو په خپل مقصد کې کامیابه کېږي خو خپل مهنت جاري وساتئ خپل دعاګانې کوئ یو دروازه د سټکوي اخر ته خلاصېږي الله تعالی جل جلاله د انسان هغه دعاوې د انسان هغه حاجتونه نه ردوي خدا به کې وخت به څه اخلي خو انسان لره فکر دا د یقین عقیده مضبوطه کې بار بار هغه کار کوي بار بار دعاوي کوي دا داسې مثال لري مثلا لوي کله چې ته دوا خوري ته په دوا باندې ډاکټر په دوايي باندې مثلا یو نسخه دی وکړه غسر نه سي جوړ بل نسخه کوي بل نسخه کوي داسې دوی درې سره ملګری کې هغه نسخه کوي بیا د الله پاک جل جلاله ته په باندې شفا درکوي وظایف هم دا رقم دي یو ور نو سره ستا حاجت پر بیا یو ک بیا نو سره پر بیا یو ک الله تعالی جل جلاله مهربانه د تاسو حاجت به فورسي محترمین خدای دې وکړي دا وظیفه مو خوښه سوي وي له نور ملګرو سره شریک کړئ د روزي مبارک میاشت دعاګانې ډېر کوي ان شاء الله په دغه میاشت کې تاسو حاجتونه پر کې په بل میاشت کې به نغسب نصیب پر کېدل دا ډېر د برکت میاشت په دې کې د انسان حاجتونه ډېر زر پوره کیږي پر الله تعالی مسپارم تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته